وی آغا دو کسانو ویل چی من خوب ولیدو شپه ده حوض کوثر ده پولیس رات ده آقا مبارک می ولاړ ده یو ډیر بهترین اثر آغه نه داسې اسمنګ په سترګو باندې لیدلی نه په داسې ښکلې صورت سره اسمنګ وړاندې تیر شوی نه داسې ښکلې دنګ اس زمونږ په تصور کې راغلی موږ دواړه ولاړ یو اس مزیدار راغی یو خوا میکائیل دی بل خوا جبرائیل دی بل خوا اسرافیل دی بل خوا میکائیل دی اس د څلورو فرشتو منځ کې را روان دی هغه دوه ملګري وایي اس خو راغی پاس باندې به څوک سریږي وی دی دوران کې آواز شو چې دا اس د عبدالله ابن عمر دی دی باندې به عبدالله ابن عمر سریږي د دې اس پړی د چا سره دی چار چاپېره تېنی مقرب فرشتې را روانې دي عزیزانو د دې پړی هغې ښځې سره دی کمی خزی سره چی پرون سودا شوی دا الله اکبر الله اکبر بسم الله الرحمن الرحیم اتل ما اوحی الیک من الكتاب واقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وأيضا قال الله تعالى وتبارك في موضع آخر إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا وأيضا قال الله تعالى وتبارك في موضع آخر قد أفلح من تزكى أما بعد هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحمين قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم الصلاة عماد الدين أو كما قال عليه الصلاة والسلام يا ربي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد واجب القدر زمادير معزز مشرانو راغلو را روانو علماء کرامو طلباء عظامو او د خطبه نه بعد او بیان اوریدونکو په مختلفو ذرایع سره مسافرو حاضرینو غایبینو الله جل جلاله لستاسو سمونگا دغه عمل چې اوس د خطبه په شکل باندې چې دیتا د تعلیم خطبه وي
الله دې موږ او تاسو ټولو ته د خپل رضا سبب وګرځي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم دنیا ته چې تشریف کله راوړو نو د انسانانو فطرت هغه په ډېر تیارو گمراهی او دلالت کې واقع و. د دومره لویو ذهنونو د صفایي دپاره د یو عظیم رهبر ضرورت دی. هغه رهبر چې نه مخکې راغلی او نه به دې نه بعد راشي، هغه ذات اقدس د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم دی. بے د داسې ذهنونو نه د باطلو رسمونو او رواجونو ختمېدو دپاره یو داسې نظام پکار دی، یو داسې کتاب او قانون پکار دی چې د هغې قانون او د کتاب مقابله نه مخکې کتابونو کړي او نه وروسته د دې نه بعد کتابونه کولی شي. الله جل جلاله د ښکلي پیغمبر ته ښکلی کلام را ولېږلو، محترمو د تمامو کتابونو ته تورات شریف، انجیل شریف، زبور شریف، صحائف مختلفه، دا ټول د الله صحیفې دي او کتابونه دي. خو محترم وګورئ یو تم کلام الله لقب نه دی ملو، کتاب الله لقب ملو دی ورته. تورات شریف کتاب الله دی، انجیل شریف کتاب الله دی، زبور شریف کتاب الله دی، قرآن شریف کتاب الله او کلام الله دواړه دی. نو کله چې د دې عظیم کتاب، د دې عظیم قانون، نو دې دپاره الله جل جلاله څرنګه چې الله انتخاب په تمامو انسانانو کې د ښکلي پیغمبر انتخاب وکړو، نو الله ورته به ملګري په تمامو انسانانو کې چاڼ کړل او صحابه کرام ورته الله انتخاب کړل. ټول وایي الحمدلله. صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین د هغوی متعلق دا یاد ساتئ د یو پیغمبر د ملګرو متعلق دومره فضیلت نه دی بیان شوی، څومره مقام او مرتبه چې الله د نبی پاک د صحابو بیان کړې ده. بیا وایي الحمدلله. ورونو که د دوی نه معمولي غونده کې خطا شوې ده نو رب کائنات هغه شک او شبهه پرې نه ښودله چې یله پلانکي صحابي نه ګناه شوې ده، هغه به څه کوي، پلانکي نه شوې ده هغه به څه کوي. نه، رب کائنات ورته مهر ولګولو، رضی الله عنهم ورضوا عنه. زه د دوی نه راضي یم او دوی د زما نه راضي شي. خلقو ته پرې نه ښودله تاسې به زما د نبي په ملګرو باندې جرحې نه کوئ، او دا عظمت د صحابو دی. تاسې به اوس په دې باندې انشاءالله ذهن کولو شي، د ټولو به ذهن دې خبرې ته ورسېږي انشاءالله. انشاءالله ما ویل قرآن شریف د الله جل جلاله په تمامو کتابونو کې د ډېرو صفاتو خاوند دی. قرآن کریم ته الله رب العزت عجیب صفات ورکړي. نو هغه خلقو چې چا مونږ ته دا قرآن شریف مکمل را ورسولو، دا د دې پیغمبر د صحابو ځان ته امتیاز او شان دی. د یو نبی کتاب محفوظ نه دی رونو، یهودیانو کتاب محفوظ نه دی تورات شریف، د عیسیانو کتاب محفوظ نه دی انجیل شریف. او محترمو خپل د هغوی په کور کې اختلاف دی. اوس دې اندازې له د هغوی اختلاف رسېدلی چې هغوی د کتاب اول او دویمه او دریمه حصه نشي بیلولی، او زمونږ د ښکلي پیغمبر باندې چې کوم کتاب نازل دی قسم دی چې ذره بره غلطي نشي برداشت کولی. اما یو خبره کړې وه، یو مولوي صاحب وایي یاره
عجیب خبره وا، نادره خبره وا. وی بعضې خبره ذهن د ډېره ښه اسانه کوزیږي. ورونو هر وخت دپاره د قرآن شریف مقابله شوې ده، خو کامیاب شوي څوک هم نه دي الحمدلله، و نه به کامیاب شي. ځکه الحمدلله د حضور پاک امت ژوندی امت دی، مړ امت نه دی. دوی انشاء الله چې دا کلمه یې ویلي چې لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم، هغه به انشاء الله کلم تردد او شک نه واقع کیږي. هغه به انشاء الله د خپل عظیم کلام په حق لا او چې زما ښکلی قرآن شریف شروع د فاتحین دی او ختم په والناس دی. که ورته ووایې دا ترتیب چا ورکړی، وی دا عثمان ذوالنورین ورکړی رضی الله عنه. که د یو چا نه تپوس وکړي چې ښه قرآن شریف ړومبی کوم صورت نازل دی، نو زما یقین دی چې ادنا نه ادنا سړی به م ورته وي 13مه سپاره کې یو صورت دی، هغې ته سوره قلم سوره اقرأ وی. اقرأ باسم ربک الذي خلق خلق الانسان من علق. دا الحمدلله که څوک چا نه تپوس وکړي چې د یرې دپاره کوم آیات اخیری نازل دی، ورته به وایي واتقوا یوما ترجعون فیه الی الله ثم توفى كل نفس بما كسبت وهم لا یظلمون. که ورته ووایي اخیری آیات د احکامو د ادرېدو دپاره، نو به وایي چې الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتي ورضیت لکم الاسلام دینا. الحمدلله دا برکت د چاو د صحابه کرامو د محبوب مبارک د حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نا تقریبا 37 سال بعد پیښور فتح شوه دی. مثال درته وایم داس، حضور پاک چې دنیا نه تلو د صحابه او تعداد رسیدلو 3 قول دي. یو قول دا دی چې 1,00,000، بل روایت 1,14,000، بل روایت 1,40,000 صحابه او تعدادو. 52 ریاستونه چې 52 ملکونه دي اوس د ټولو ته صحابه رسیدلی دي، روس ته صحابه رسیدلی الحمدلله، چین ته رسیدلی الحمدلله. بل اور درس بخاری شریف کی ما د خپل رونو ته خبره کوله چې د صحابه باره کې سړی سوچ وکړي، حیران شي ورته چې خدای دا څرنګه انسانانو نه خو د مال پروا ساتلی، نه د کاروبار پروا ساتلی، نه د تکالیفو پروا ساتلی ده، چې کم قسمه تکلیفونه راغلي خو چې صحبت د رسول الله ورته ملو شوی، په یو سکند کې الله د زړه حال بدل کړی دی. سکند کې بس بیا اما تاسو ته ویلو که ستاسې خیلي ما ویل حضرت صفیه رضی الله تعالی عنها پخکې جمعه باندې د هغه واقعه بیان شوه چې د کوره بهر راووتله او د پیغمبر صحبت ورته میلو شو، نو بیا صفیه رضی الله تعالی عنها ته د محبوب مبارک د خوانه اختیار ورکړی شو دلته پاتې کیږي، پلار خاندان لدی ورځي که موږ سره پاتې کیږي. څه ښکلی جواب ورکو، و یا رسول الله ستا نه او ستا د ټول خاندان نه زما ټول خاندان قربان شه. دا لږ سکند کې تبدیلی راغله، منټونو کې انقلاب راغی په ایمان. یو خوا پلار دی سهیل بن عمر، بل خوا زوی دی ابو جندل رضی الله عنه. دا په کتاب المغازی کې راغلی چې کله صلح حدیبیه کې لیکل کېدل، نو په هغې کې یوه خبره دا وه، څو شرطونه او یو شرط پکې دا و چې کم خلق زمونږ نه درځي د دې نه بعد او مسلمانان کېږي، نو پیغمبر هغه به موږ ته واپس راکړي. وی صحیح شو، او چې کله ستا نه راځي نو موږ به واپس نه درکو. ډېر داسې شرطونه چې صحابه کرام ډېر زیات خپه، خو لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبي. صحابه د خپل پیغمبر په خبره باندې
خپل خبره نه ده اوچته کړې. د نبی پاک صلی الله علیه وسلم ادب او احترام به ساتلو. ما مخکې جمعه باندې د بیبي حفصه رضی الله عنها واقعا بیان کړ چې بی حفصه د خلینو داسې الفاظ وتل. صفیه رضی الله عنها ور باندې خپه شوه. محبوب مبارک ته عمر صاحب جرګې برابرې، یا رسول الله مونږ نه خپه نشي، ګوره مونږ خو داسې نه یو، که څه دي خو د ستا د برکت دي. نو دا د هغوی شان دی، دا د هغوی مقام دی. نو په حدیبیه کې چې صلح وشوه نو یو خبره پکې دا وه چې کوم زمونږ درځي هغه به واپس کوئ، ستاسې چې راځي مونږ به نه واپس کوو. دې کال ته به عمره نه کوئ، بل کال ته به راځئ. بل کال چې عمرې ته راځئ تورې به ستاسې په تیکو کې پرتي، غټه اسلحه به نه راوړئ، ځان سره به تورې نه راوړئ، نورې اضافه وسلې به نه راوړئ، او چې راځئ لاندې به ګورئ، بره به نه ګورئ. دا بله خبره پکې دا وه، عجیبه خبره پکې دا وه. ګورئ رونو زما مقصد دا دی، یو خوا پلار دی، بل خوا امام الانبیاء دی، یو خوا تره دی، بل خوا امام الانبیاء دی، یو خوا خاندان دی بچی دی، بل خوا امام الانبیاء دی. قسم بالله صحابو خپل خاندانونه مالونه دولتونه ارسف آقا قربان کړل. خدای چې حیران شي سړی ورته. الله اکبر. قسم دې کله کله دې خبرې ته ذهن مې بیا رسي نه چې یا الله دا څه ښکلي انسانانو، رب کائنات مونږ ته د هغوی دا ژوند داسې ښکلی مخې ته پرېښودلو، خو چې ورباندې سوچ وکړو مونږ زکات باندې جوړو که نه جوړو؟ جواب راکړئ ټولو ورونه. جوړو که نه؟ مونږ زکات ورکړې ته تیار نه یو. عبدالله ابن عمر ته یو چا ویل وی دا خو وروستو پاتې شو، ځکه دا په نورو صحابو کې دا وروستو ایمان هم لکه راوړی، عمر یې کم و، وروستو نه او مخکې ایمان راوړی خو عمر یې کم دی، هجرت یې کړی باقاعده. خو د عمر په لحاظ چې حضور پاک کله خندق ته تلو د عمر تقریبا 15 کاله، 15 کاله عمر سي. نو خندق غزوه شوې ده د احد نه بعد، 15 اخیرو او شپږم شروع کېدو غزوه خندق. نو عبدالله ابن عمر به څومره عمري، د هغې نه بعد بیا تیر شو، اتم کال شروع دی چې بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکه فتح کوي، اتم کال د هجرت باندې. دوم کال نه بعد د اتم کال شپږ میاشتې تیرې شوې، ونیم کال د هجرت نه بعد الله مکې ته نبی علیہ السلام راوستو. د عبدالله ابن عمر صاحب عمر به اوس څومره 15 نو 14 نیم کاله عمر شو. نو دا به وروستو پاتې دی عبدالله ابن عمر صاحب. مونږ زکات ته نه یو تیار، صدقاتو ته کمزور یو، الله دې زموږ په حال ورحمېږي. او مونږ تقریبا صدقه ګټه نه ګڼو، مونږ یو که دا پیسې ورکم بیا به څه کوم؟ نه رونو چا چې پیسې سودا کړې د الله سره، دنیا کې څوک د چا احسان نه پرېږدي. نو د کائناتو پیدا کوونکی ذات چې د تمامو کائناتو خالق دی، هغه د چا احسان نه پرېږدي. درکوي به درته عوض به درکوي، خو مونږ شک کیو چېرې داسې به کېږي که به نه کېږي، میلاو به شي یا به میلاو نه شي. مونږ د کال هغه سیزونه خو خپل ځای کې ډېر مردار سیزونه دي، منع دي. بانډ ورته وایي، بانډ یو کاغذ دی، مونږ ورباندې لوټونه ورکو، کاغذ راوړو کور کې کیدو، بیا مونږ وایو چې یاره نمبر به زما راوځي نو ډېر مالداره به شم. نو هر وخت چې کله د هغه تاریخ د ایشو کېدو ټیم راشي اخبارونه ګوري. اوس خو د نیټ دور دی، نیټ کې به ګوري چې زما نمبر به راغلی که به نه راغلی. که مونږ له پکې پته نه وی چې یاره پکې پیسې پسې پیسې راځي، والله کې هم دا شی اخیستی وی، خو ګټه یې راته ظاهر ښکاري، حالانکې دا ډېر لوی تاواني څیز دی. خدای منع کړی دی، نبی علیہ السلام منع کړی دی. دا مه کوئ بانډونه سیزونو دې تعلق، بانډونه دي دا اوس
په دې موبایل باندې یو بل غم روان دی. دا خبره ضروري ګڼم د خدای د رضا دپاره. د پیشو سر را اخلي زمري ته په سر کوي، د زمري را اخلي پیشو ته په سر کوي. علماء توهین کیږي، مکوئ دینه د الله نه ویریږي، او دا میسج چې څوک اوري الله نه دی ویریږي. د چا توهین مکوئ. موږ نه خو چې څوک هم تپوس کوي چا باره کې معامله خدای سره ده. ته ما نه تپوس کوي چا باره کې. یو ګستاخي رسول دی ګورې، هغه چې راته په دیوال پاوار رواني که نه او لاسونه د وزرو کار کوي، مال د سړي بچی نه ښکاري ګورې چې زما د محبوب او د معشوقې مخالفي. هغه د سړي بچی نه ګڼم، هغې نه خر بهتر ګڼم. هغه نه ما ته خر بهتر دی، هغه خر چې زمیندار ور باندې ګیا وړي د دغسې ګستاخ رسول او بې ادبه د رسول الله نه چې د نبي علیه السلام بې ادبي کوي، د نبی علیه السلام د صحابهو بې ادبي کوي، هغه سره سړی نه ګڼم، د خرو نه هم بتر ګڼم. او یو عام دا اوس وخت کې ستاسې وټونه را روان دي، سوال درته کوم، په دې خبره خفه نه شئ، بد یې مه ګڼئ. پوهېږې زما ګاونډي د دې جنډې سره نفرت دی، مې لګوه اوټ چې چا ته ورکې ورکه، خو جنډه مه لګوه چې پتا ته ګوان کې د بل مړی ژوندی خرابېږي. خبره خو به تقریبا ښه نه وي، په خلکو به ښه ونه لګېږي. خو زما خو خیال دا دی چې هغه سیند نه چې نفرت جوړېږي ځان دې ساتئ. نو درخواست مې دا دی، اوس د دې خبرې دی اجره کې چې مونږ کینو، پلان کې به ګټي، پلان کې به بیلي، نه پلان کې ښه دی او پلان کې خراب دی. د ښه او د بد پته به یې لګي. الله رب العزت دی تاسو ته امت مسلمه مونږ ټولو ته دی الله ښه حکمرانان را نصیب کړي چې د اسلام د ملک د دین د عقیدې خیرخواهان وي، چې هر څوک وي الله دې په ملک باندې حکمرانان وګرځوي. دا یو عام دعا ده او کوو به انشاءالله، په دې کې به ټول سره متفق یو انشاءالله. نو درخواست مې دا دی، عبدالله ابن عمر اخیری وخت پورې دی پاتې دی، بے بوډاو مکې مکرمه کې عمره وکړه او روان دی. چې بار تلو څه کسان یې مخې ته راغلل. عبدالله ابن عمر صاحب ته ښه راغلی وویل، عزت یې ورته وکړو. عبدالله ابن عمر صاحب د اس نه راښکته شو، د دې ملګرو ډېر ښکلی صحبت سره کېناستل. لږ 20 منټه مثال په طور باندې هغه وخت کې څومره ډېر لږ، خو کېناستل، خبرې وشوې. عبدالله ابن عمر رضی الله عنه مبارک په اس باندې سورېدو، ملګرو مخه ښه کوله. داسې لرې تیر شو، یو ښځه ده او عمر یې پوخ دی، څادر یې ځان نه تاو کړی، ناسته ده داسې غلې. عبدالله ابن عمر صاحب ملګرو نه جدا شو، دې بوډۍ ښځې له راتاو شو. دا د ته انساني همدردي ختمه ده. من قسم دی یو لږي نه مړ کېږي، بلې نور هم ټکوي چې زر زر ترېنه ساه ووځي. عبدالله ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ می اسرا تاو کو مرګرو ته وې تاسې لاړ شئ. اے بوډۍ مورې څنګه ناستئ؟ د بوډۍ مور په سر باندې څادر پروت دی، لاندې ګوري. ورته وی بچیا ته عبدالله ابن عمر ته د عمر فاروق بچی کنا؟ ورته وی مور بالکل عبدالله ابن عمر ما د عمر فاروق زوی ما. عمره دی وکړه، حج دی وکړو، حج مې وکړو، عمره وشوه، اوس روان ما. عبدالله ابن عمر صاحب ته وی څوک در سره شته که نه؟ وی نه، یوازې نه. مورې وایا څنګه ناستئ؟ چاته ناستئ؟ بچیا کونډۍ ما، خاوند مې ستا د پلار سره په جنگ کې شهید شوی دی. اے بچیا نن ډېر غریبه ما، کور کې څه شته دی نه. زوی مې واړو کې بیمارو، د بیمارۍ د لاس دنیا نه لاړو.
و بچی کور کے پا مڑا خیٹ روٹی ملاوی گینا عبداللہ ابن عمر سے دلوی شان خاوندے ورطا ادرے دو مقصد دس دے کہ زکاة وی کتا سرد زکاة مال نسا مال پاتی ماتے راکا و صحبت دا رسول اللہ نا قربان شما ورطوی اے ادی جانی منگ دا مدنی والا چی مکی ترازو نمنگ طرف فرمائی وتزودو فإن خیر الزاد التقوی زان سر تو خوالی دا خرچی دا پارا پیسی والی منگا ٹولا میں نہیں تشکڑے دا اے گرانی مورے ستاسی کلی کی دا اسنو سودا کی گی کنا ورطوی بچی زمنگ پا کلی کی دا اسنو سودا گرم دا اے گرانی مورے نخو ما سر سپاتی دی اے گرانی موری زمادہ اسواخلا او خپلو بچو تے خرس کا نان نفق ور باندے برابر کا ورطوی اے بچی دا مناسب ندا چیزدی تانا اس اخلما تب پیدل کیگی تب پیدل مزلی وخی دا خو گران دا تا خو الہ اس پر شروش عبداللہ ابن عمر سے برطوی اے گرانی مورے چا سر چی دا غموی چی دا قبر نب پاسی گما دا حشر میدان تب زما دا حشر میدان تب زد خپل عمل پا سورلی سوریگ چی کم عمل میں کڑے نو ما سر دا سورلی درک دا لگی نن دا مدینی او دا مکی ترمینز فاصلہ پخپو وحلیشم خود قبر نا دا حشر میدان تب بیا دا پیس سورلی نہ بغیر مزل بڑے گران شی نزید اگی ورزی پا خاطر در کوم پا کما ورز چی دا چا سورلی نہیں چی ما تا اللہ سورلی را نصیب کی عبداللہ ابن عمر سے ابن مطالبہ دا سکڑے وا دا زکاة کڑے وا اگی سو کرل اگویل نا زما دا سورلی دا صحابہ کرام دی دا صحابہ کرامو دا جوان آری و لمحا چی آغا سڑے راواری مخی تحقید نو سڑے پہ حیران شور باندے ما تاسد حدیبی خبر اکڑا پا حدیبیہ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین سر معاہدہ اولی کلا نو ددی ابو جندل پلار چو داغا نامد سہیل بن عمر بے رسو مسلمانان شوی دی یہ خوبی ایمان نراوڑو الحمدللہ خدای دا اگا دور خبر دا چلا ایمان ندے راوڑے او دا مشرکین دا خوان دی مشر دے امیر دے لکل کئی کاتب دے نہیرنو چی لکل اوشو زمان مقصد دا دے تاسی امنگا گورے دو رضی چی چا سر احسانو کو او بیرا طاقتن دے برن کی نبی سو مرخ پل کار کو یارا تا ناو بل زے تا ناو بل زے نا بے وفائی نہیں پکار وفا پکار دا بے وفائی مکا ہوئی وفا پکار دا او تاسے نمانگا دنیا کے انشاءاللہ دا آغا سا مطالبہ بکاو چستاسی دا عزت سبب گرزی گی نا دا بے عزت ہے اکا پا ہر طریقی سر اے خط اولی کلے شو چی خط اولی کلے شو نو پا خط کی یو ٹکے داو چی دا مونگ طرفنا سہیل بن عمر خپل دس خط اکو مشرکین ویل دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا خوانا زمانگ دا صحابہ دا خوانا علی سے لکل کئی دیتا ٹکے راغے چی زمانگ دا خوانا فیصلہ کون کے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سہیل بن عمر وینا من خوی رسول نمانو دا ٹکے تھے وران کا دا ٹکے تھے نا دا رسول اللہ ٹکے تھے نا وران کا رسول اللہ ٹکے بہت سرا نہیں لکوز بازی خلق ہوئی وی لا الہ الا اللہ اشتخو محمد الرسول اللہ وی قرآن کے وسر یوزیر نشتا قرآن شریف کی یوزیر دیر سیزون نشتا پلارا بے با کم طرف تزی دیر سیزون قرآن شریف کی نشتا ماتا استوران دے ویلیو قرآن شریف کی دو سو سیزونو دو حرمت ذکر راغلے قرآن شریف کی اللہ وی میتا مردار دا دی غوخ با نخوری خنزیر غوخ مردار دا با نخوری
د غیر الله نوم چې په واغستلی شي دا به نه خوري مرداره ده او وینه بهیدونکې مرداره ده موږ و تاسې خر نه خورو که خورو یا خر خو نه خورو نه خره خورو او نه د خره غوښې موږ په دې امت کې چا لیدل چې د خرو غوښې خوړلې دي حرمت یې راغلی د چا نه د جناب رسول الله به دا خبره ځان سره یاده کړي که چا د خر غوښه په قرآن شریف ثابته کړه 1,00,000 روپۍ انعام ورکوم قرآن شریف کې د خره د غوښې ذکر نشته نو دی بابا ته وایي د بابا جانه اوس به څه کې ته خو چې لا اله الا الله محمد رسول الله قرآن شریف کې یو ځای نشته وایي زه درته وایم چې محمد رسول الله خو شته قرآن شریف کې خو یو ځای کې او بل ځای کې دوو صورتونو کې راغلی زه درته وایم د قرآن شریف په اشاره به هم پیدا نه کړي چې د خره غوښه قرآن شریف کې کوم ځای کې نیم هم ذکر شوي دا خورې که نه خورې نو د دې دپاره ډېر لوی سازش روان دی د امت ذهنونه خرابېږي لګې دی خلق وی عالم تاسو ضرورت دی ګورئ دا یاد ساتئ رب فرمایي انما یخشى الله من عباده العلماء رب وی زمانه یریدونکي خلق څوک دي دا اوسئ مولا پکې چا راوستی موږ نه خو دین مولا خراب کړو لوی سازش پروت دی لکه ډېر لرې یو خبره پرته ده لاندې جوره ده ډېره دا د هغې خلقو دپاره فایده ورکوي کم خلق چې زما استاد د دین پسې هغې لغم اچولی او لګی دي چې هغه وباسي ختمه یا عقلي داسې سوالات به راوړي عوام خو د خدای تعالی سادهګانې ما یو ښه سړي نه واورېدل ښه خو ورته اوس ځکه نه وایم چې احمقو ما ته یاره مولوي صاحب دا خبره خو ګوره که سړی سوچو کې نو قرآن شریف چې یو شیانې خو نه به یې که نه خو د خدای به نه نو د ځان نه جوړول خو نه وي پکار ما ویل دا اوس امي سړی دی دله به څه کوم یاره ځکه اوس امي سړی په څه پوهېږي وایي لا اله الا الله محمد رسول الله قرآن شریف کې نشته نو چې نشته خو دا خبره خو سره ومنئ مال دا ورسره زه نه منم قرآن شریف کې خو شته دی نو ما ورته مالکه دا شل دی چې ته ډېر ښکلی سړی او ډېر مزېدار سړی زما خوښي خو مال یو خبره درته کوم مال قرآن شریف دی ویلی وی الحمدلله ترجمې مې ډېرې کړي دي مال بیا خو ته په قرآن شریف هم پوهېږې دا ځکه خو وی چې لا اله الا الله محمد رسول مال زه تا نه یو تپوس کوم او ستا د آقا نه هم دا تپوس کوم چې ستا کوم آقا دی او مشر دی نو دا ټکې هم ورته وکړو مال ماله قرآن شریف کې مخکې مال هلکه زموږ دی محله کې مال ډېر داسې برابر سپی دی او مال بس والله سیخونو کې هم درته برابرولی شم او مال که داسې وریتې نو چاته ویم کړي کې به دله ورید کړي نو ما ته یې څه کړم مولانا صاحب دا څه بېکاره خبره کې ما ولې سپی څه مردار خو نه دی ما ته ولې نه دی مردار مال چا ویل چې مردار دی بس ما ولا ته مسیپار راوړ مال د دې آیات ترجمه وکړه قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم دا آیات مې ورته راوړو مال د دې کې ما ته حرمت د سپي وښیه بس صحیح شو کم سیز چې موږ ته الله حرام کړی ما ته وښیه قرآن شریف کې سپی خو یې موږ ته نه دی حرام کړی کوم ځای کې ویل چې سپی حرام دی سړی الګ دلګ شو من ما ته قرآن شریف کې وښیه د خدای بنده نو هر څیز به قرآن شریف کې ته نه وایې چې دا شی قرآن شریف کې نه راغلی زه یې نه منم جوار تاسې خورئ که نه خورئ جواب راکړئ ښه د جوارو ذکر ما ته قرآن شریف کې وښیه هلکه جوار هم پرېږدئ تاسې قربانی په میخه کوئ که نه کوئ کوئ قرآن شریف کې غنم ذکر دی بقر ذکر دی خیل ذکر دی اوښ ذکر دی ما ته بګې د میخو د سنډا ذکر وښیه قرآن شریف کې نشته قرآن شریف کې د میخو د سنډا ذکر یارونو تاسو نه ګوره دین روان دی خو بیا وایي داسې خبرې چې مونځ خلقو تېنه وایي څه څیز جوړ کړی یاد ساتئ مونځ ته محبوب وایي چې دا د دین ستنه ده زمونږ انجینر صاحب دا حال جوړول ده نو زما خو زړه دا و چې دا ستنې پکې نه وې دا مې خیال و چې دا ستنې پکې نه و ټول یو شان حال وې نو انجینر صاحب به خامخا خاندلی چې مولوي صاحب کتابونو خبره دا نه ده عقل نه لږ کار واخله چې ستن نه چت نه ودرېږي
نو دا زه پښتانه سپین ږیري وایي تیر د پولادو او ستن د ټانټې د جوارو چت پې ودرېږي دین چې برقرار پاتې دی ورونو ګورې دا په مانځه پاتې دی دا ټول ارکان د دین دا چت دی او مونځ ستنه ده نو چې کله ستنه نه وي چت نه ودرېږي کله چې ستا مونځ برابر نه وي ته شرابو نه توبه نشي ایستلی ته د جوارۍ نه توبه نشي ایستلی ته د بې حیا کار نه توبه نشي ایستلی خو چې کله ستا مونځ مونځ شو نو ته به زنا پرېږدې کله چې ستا مونځ مونځ شو ته به شراب پرېږدې کله چې ستا مونځ مونځ شو ته به غیبت پرېږدې کله چې ستا مونځ مونځ شو نو ته به په دین قایم پاتې شي انشاء الله ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنکر یاد ساتي مونځ انسان کی انقلاب راولی سراولی محبوب می فرمایلی مونځ دا د دین ستنه ده کله چې ستا چت برقرار پاتې کیږي ستا روجا برقرار پاتې کیږي ستا زکات برقرار پاتې کیږي ستا حج برقرار پاتې کیږي یاد ساته ته به مونځ گزارئ کله چې انسان قبر ته لاړ شي قبر کې لومبې تپوس د حج نه کوي چې تاسو حجونه کړي دي کوي قبر کې لومبې تپوس دا دی اے زما بنده تا ته زما یو حکم راغلی و هغې ته د غربت ضرورت نه و هغې ته د مال ضرورت نه و هغې ته د مشورې ضرورت نه و هغې ته د علم ضرورت و په تا باندې ما 5 وخته مونځ فرض کړی و ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا تا دا مونځ پوره کړی که دې نه دی کړی نو چې مونځ دې پوره کړی انشاءالله مخکې به الله احسان وکړي پرچی به الله آسانه کی نو مونځ اهم عبادت ته نو خلق وی مونځ او مونځ نو رونو مونځ پورې خندا مکوي مونځ دا هغه عمل دی عبدالله ابن عمر سے بی بی ته وی دی مور ته ورته وی اے ګرانې مورې ولې په لار باندې خو لویه قافله روانه ده و مورې ته بل چاته ولې خپل حاجت نه بیانولو بل چاته دی ولی نه ویلې ولی دی ماته آواز وکړو عبدالله ابن عمر د ادي نه تپوس وکړو ادي مې ورته وی بچیا اورئ اے بچیا ستا د پلار متعلق جناب رسول الله منی سره وی صلی الله علیه و آله وسلم یو ځلی په لار را روان ستا پلار په اس باندې سورو زه د آقا کور ته تللی ومه د آقا د کور نه بهر را روانه وم بیا ستا پلار ته سرداری کونین لیدلو تبسم به کولو ستا پلار ته به امام الانبیا کتلو تبسم به کولو خاندل به خوشحاله خوشحاله ما می د خاوند ته وویل ته لاړ شه آقا مبارک ته عرض وکړه درخواست جمع کا چې تا عمر ته کتلو خاندل دی ولې خوشحاله خوشحاله وي څه چلو الله اکبر اے بچوړیا خاوند مې راغی آقا مبارک نه تپوس کړو عرض کړو آقا مبارک می جواب ورکړو ما عمر فاروق ته ځکه لیدل چې د خدای په ځمکه باندې الله ته زمانه با ډېر خوښ عمر فاروق دی بیا یې وویل چې عمر فاروق غیرت انسان دی او عمر فاروق د غیرتینو خلقو تربیت کوي کله چې د حکومت مسله رااله د خلافت مسله رااله عبداللہ ابن عمر داسی غلے ناستے صحابہ کرام وی شورا کی اے عبداللہ ابن عمر ستانم کی دے شور کری شی امارت دپارا تیاری کنا خلافت دپارا تیاری کنا حکومت کولتا تیاری کنا عبداللہ ابن عمر ملا سنو تصادر واچو داسی زان ہوتا اے خلقا کم سڑے چھ دا نفس پہ غلامی کی پروت ہوئی اگا مشرک ولے نشی
فلہذا پما باندے نفس غالب دے، پما نفس غالب دے. عمر زوی ہوئی پما نفس غالب دے. عبداللہ ابن عمر نفس غالب ہو. آئے آئے امون وندے واشو منگ دا تشبیہ سکو مالا مشری دا کوا قسم پا خدای کا مشری خشیز دے گورے، پا خدای قسم دے کہ خکول ایسیز دے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ صحابو تے انکار کوئی نا زنشم کولے ضرر کمزور انسانم پا ما نفس غالب دے، پا ما دادی پا ما دادی. عثمانی ذنورین پلاس واچو داسی زان ترانیز دیکھو خکولی کو سر باندی ورارو گولے تیار شوتا ولی. عبداللہ ابن عمر سے مبار دروازی تلاڑو یو گٹا گٹا پرتوا ورتو اے عثمانی ذنورین اے دا مدینی صحابی کرام انصارو مہاجرینو دا کانے زما پوگا باندی کی دی اخو لسو کسانو موچتا ولے انشو. عبداللہ ابن عمر سے بویدارا اوچت کی پمائی کی دی ورتوی بچی ادا اخو لس کسان اوچتا ولے انشی تبے سنگ اوچت کی ورتوی قسم پا خودے کما تووچ دا کانے دا دیزن احد تیوسا پا دم دم بے اوسما خو اے خلق دیتا تیارم خود حکومت یوی ورزی کولو تم تیار نیما، یوی ورزی تم تیار نیم. اے عبداللہ ابن عمر تا آغا سڑی تا حکومت تغاڑ خود لینا تا مشرعی تغاڑ خود لینا تا زاند پارا عاجزی خوخ کرے دا نزچ تا تا دلتا ناستو ما پدی باندے ناستو چھ ما تنن پا مدینہ منورہ کی ستاسی پشانتی خکلے حلال مال دا بلچا پا نظر نرازی. نسوال باغا چاہتا کیچی برابری دا زنانم دیر اوخیارا دا اوخیارا بانی صحابیہ دا رسول اللہ دا خاون دی جہاد کی تلے چکلے ورطا اصور کی ترور یو تا پوزر نکوما وی دارا تا ہوئے چی تکلیف سمر دے وی نن زمنگا درے مورز دا چی پنارا باندی رو جنی سو بس تکلیف دمر دے. عبداللہ ابن عمر سے ورسان اس سے پورے بوتلو ملگری اسے کی ناسی چی عبداللہ ابن عمر سے رستو پاتش سو وجدہ. عبداللہ ابن عمر سے زانور او رسول قافلیتا قافلہ ورطوئی استی سکو او یہ رجی اغمہ تاڑی غٹ دولت راکو غٹی پیسو باندے میں خرش یو ورطویلی پسو دی خرش کو ما بدر ناغستے وے بلویل پسو دی خرش کو ما بدر ناغستے اگویل قسم دے تاسی سرے او چا سرے قیمت ہو لیکن پسو دی خرش کو وی بس دیر گران لاڑو پسو دی خرش کو دیر گران لاڑو واللہ کے مونگ چاہتا سیکل ورکو وربے کو گران کار دے خواہ دارے گران منگے پسور لیزا سر نخی جون اس منگ مولیانو تا منگ لدا بانا خودے را کردے چسک بم پلا رکی مڑکی منگ خدا بانا کرو تاسے میرے تم دا بانا چی غلط برانا گاڑے والی نو کل چی دا بانا خودے دا خلق لکڑل دا خلق زمان قاتلان شو منگ دا اللہ نا چی خودے کمرا کڑے و نعمتو اگرانا لاڑو سلی رحمیرانا لاڑا. ما بیگا پرون یوزے کی تقریر کی دا خبر اکڑا بڑا بے رکی کہ دیش آقا علاقیسو خلق براغلی جماعتیو دا سی غریب مدرسہ ہوا دیر غریب ہوا دیوالو نے والیو پلستر ملستر نو کڑے یہ رکا زمان خپلا خواہ زمان مدرسہ دی خکولی دا ارچا مدرسہ میں خکولی خواہ دا ہرچا مدرسہ زم جو دا ارچا مدرسہ خکولی دا ارچا جماعت خکولی دا ارچا گوانڈی خکولی اللہ دی ستاسے و زمان گوانڈین ٹول نیکان صالحان الحمدللہ دا خدین لاکھ لاکھ شکر ندی پا دوارو نعمتنو دا اللہ نا شکر گزارے خدای قوم مخکولے راکو اللہ جماعت مخکولے راکو عمرم اللہ خکولے راکڑے الحمدللہ خدای پاک دے منگ دنا شکرین اساتی جماعت دا پارم بیانو کو بے میں اعلانو کو مادے لچ سیمٹو بوری و شپیتو بوری مال برابر اکے اخوی خدای پاک برابر اکرن یو شپیتو بوری سیمٹو مرتب برابر کر اللہ دی قبول کی پخپل بارگاہ کے خزبتا سے خبرو کم سودا دا اخیرت غورا دا بس یو سیز دا کوئی دا خپل محلی جماعت خپل آباد ساتھ
خو د جومات نه ډېره آبادي ګوره په یو بل سیس کې درته ښیم هغه صله رحمي ده ستا ګوان کې سړی غریب دی خو د خپل پردې د وجې نه سوال نه کوي نو د هغې خیال ساتئ موږ ته مه راوړئ پیسې په موږ مولا کې زکات کېږي ګورئ مدرسه په ما څه فرض عین نه ده چې زه به دا مدرسه دارالحدیث جوړوم نو دا فرض عین خو نه دی په تنبو کې هم درس ته حدیث ویلی کېږي چې تعالی اوسم چې صاحب زکات راوړو دارالحدیث زه قرضدار یم نه 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 که دا څوک زما په نوم باندې په دا جوماتونو ګرځي او چاندې راغونډوي دام دروغجن دي ایس کله ستاسې ته زما درخواست دا دی چې پېښور والا دې زکات ځنګلي ته نه راوړي پېښور والا دې پېښور کې ورکي ځنګلي والا دې ځنګلي کې مدرسې ته نه راوړي کوشش دی وکړي تحقیق دی وکړي چې مدرسه د زکات قابله ده که نه ده که نه یې ګورئ یاد ساتئ 10 روپو ټماټر اړوئ را اړوئ نو د خدای عظیمه فریضه دې باندې هم سوچ کوئ زموږ د مدرسې حق په خپلو خلقو دی د پېښور د مدرسې خلق د پېښور په خلقو دی ما ته 10 کرتې د ویزې چانس ملو شوی چې موږ درته ویزه کوو موږ درته ویزه کوو بله ورځ دې مدرسې ته یو کس راغلی وایي مولوي صاحب زه درته ترتیب برابروم ټول خاندان یې هلته دوبۍ کې دی ما ته ویل مولوي صاحب زما بچي هم هلته دي خدمت به دې هم کوي دا به دې هم کوي ما ورته ویل دا چل دی چې تا ته پته نشته ما د رب العالمین نه د مدینې منورې خوره غوښتې ده ما ته د خدای هلته عزت او ژوند را نصیب کړي دوبۍ کې به څه وکړم وایي والله داسې دا خلق راځي او زما دومره ملګري دي چې انشاءالله ته مخامخ شوې ټوله دوبۍ مسافر ستا بیانات اوري والله چې په تا باندې به د خلقو دومره ما ویل زه به د دوبۍ نه یو 10 اربه روپۍ راوړم دې نه زیاته نشم راوړلی څومره زما د دوبۍ والا مقتدین به دلته ناست یې بې خپلوان ناست دي یو دوبۍ والا دې ثابت کړي چې مولوي صاحب موبایل کړی چې موږ له یو سپرې راولېږه که چا درته وویل دا به دروغجني لعنت الله علی الکاذبین نه به ما مقتدي ته ویلي چې ما ته 100 روپۍ راولېږه نه به مې مقتدي ته ویلي چې ما له پکې والا نه به مې مقتدي ته ویلي چې ګوره ما دپاره په دوبۍ کې چانده وغواړه ولې ورته ووایم زما رب دلته موجود دی الحمدلله که زما کار د الله د رضا وي ما ته به الله داسې خلق پیدا کړي بله ورځ یو زنانه والی وي د غوږونو دی غوږ کې اچوي نری وي دلته هغه ملګری ناست دی پلسټک نه به صرف دومره کولاو کړي په هغه ورځ باندې مال چې شیخ خطا شوی نه وي هلکه مال د پلسټک سره مور مال دا یو څه خرڅې کا چې د مزدورانو ته پیسې ور څه 11000 روپۍ وشوې د هغې نری وي ډېر نو ما ته وایي چې مولوي صاحب 11000 روپۍ وشو مال به 400 شوي خو راوړه نو چې دلته راغی زموږ ضرورت 300 روپو ته 23000 ته والی د څو شوې د 11000 روپو چې چا راوړي کېدای شي قسم موجود چې دومره ویې ګورئ یارونو په منبر ناست یم په خدای قسم دی چې چا باندې مې خرڅ کړي هغه جب تلاش کوي زما پلار وفات شوی دا 11000 روپۍ زما د خوا نه چانده والا او 11000 د والی شو څو شوي 22000 څومره یو نیم زر ما سره خپل جب کې دی 23000 ما هغوی له ورکړې بس خبره ختمه شوه اوس د دې نه بعد چې زه وایم موږ له چانده راوړئ زکات راوړئ نو دا بیا دروغ دي نو تاسو ته وایم زما دا بیان دی خلق اوري دوبۍ والا سعودي والا انګلینډ والا یورپ والا یاد ساتئ چې تاسو موږ ته زکات را لېږئ لومبی د خپل کلي د غریب تپوس وکئ دین خو موږ نه په دې راړو موږ خو دې دنیا پسې لاړو چې هر څه رانه الله واغستل دا دنیا حقیره ده دا ذلیله ده عبدالله ابن عمر چې کله اس ورکو نو چې مرګورو ته ورسېدو وایي په څو دې خرڅ کړو ډېره ګرانه سودا باندې لاړو لیک یو 2 ملګري دي هغوی د دې اس ډېر شوقیانو ځکه چې د دې اس ذات ډېر ښکلی ذات و وایي هغوی هسې په دې خپلو ملګرو کې د دې عبدالله ابن عمر صاحب یو شاګرد دی نافع نامه ده څه نامه ده نافع او دا نافع د امام مالک صاحب استاد دی او دا امام نافع ډېر لوی سړی تیر شوی جنت البقیع شریفه کې دفن دی مخکې د قبر دی ورپسې د امام مالک صاحب دی ورپسې د جناب رسول الله د زوی مبارک دی ابراهیم رضی الله عنه نو دا نافع رحمه الله دا ډېر لوی سړی دی
لوی شخصیت ته دینه چا تپوس کو چې دې کسانو درته څه وویل وی هغه دوه کسانو ویل چې من خوب ولیدو شپه ده حوض کوثر دی پولیس رات دی آقا مبارک می ولاړ دی یو ډیر بهترین اثر راغی نه داسې اسمنګ په سترګو باندې لیدلی نه په داسې ښکلی صورت سره اسمنګ وړاندې تیر شوی نه داسې ښکلی دنګ اس زمونږ په تصور کې راغلی موږ دواړه ولاړ یو اس مزیدار راغی یو خوا میکائیل دی بل خوا جبرائیل دی بل خوا اسرافیل دی بل خوا میکائیل دی اس د څلورو فرشتو منځ کې را روان دی هاي هغه دوه ملګري وایي اس خو راغی پاس باندې به څوک سریږي وی دی دوران کې آواز وشو چې دا اس د عبدالله ابن عمر دی دی باندې به عبدالله ابن عمر سریږي د دې اس پړی د چا سره دی چار چاپېره تېنی مقرب فرشتې را روانې دي عزیزانو د دې پړی هغې ښځې سره دی کمې ښځې سره چې پرون سودا شوې ده اخرت سره دا په پټو سترګو که وګورئ شک شبهه پکې مه کوئ شک شبهه پکې مه کوئ قسم دی زه وایم چې سیدي دا خدای مونږ ته راکړي هر څه د الله د دین نه قربان شي او ژوند روان دی چا سره هم دی ژوند وفا نه ده کړې منصبونو ورسره وفا نه ده کړې نو زما درخواست دا دی رونو سوال درته کوم چې نن سودا وکئ او د صحابه کرامو په نقش قدم وکئ هغوی کې څه من ورپسې نه و ایزا ورپسې نه وه څه معنا نه ورباندې بیا احسانو او نه ورباندې بیا یادېدلو موږ پښتانه چې چا ته 10 روپۍ ورکو نو د پوزې پیزوان یې صاحبه نه وي چې ما درکړې وې خیال دې وکړه نه یاره ګوره وخت کې ډېر ضرورت و ورته ښه چې ما درته څیز راوړو یاره ډېر سخت ضرورت و خیر خو دې وورته که نه بس خدای دې قبول کړي مړه هسې دا ما بې مه یادوه بس چاله چې دې ورکړې هغه ژوندی دی الحی القیوم قایم دی ولاړ دی ماته مه بیانوه هغه سمیع دی اورېدونکی دی ماته مخکې مخکې مه کوه چاله چې دې ورکړي هغه بصیر دی لیدونکی دی ماته مخکې مخکې مه کوه ما نه بهیر شي هغی ساتونکی دی ما عندکم ینفد وما عند الله باق نو درخواست مې دا دی رونو زکات میش را روانه ده د غریبانانو پوره خیال وساتئ لیست ځان سره برابر کړئ لیست زما په محله کې پلان کې غریب دی پلان کې غریب دی پلان کې غریب دی بس هغې ته برابر کړئ د چا بیماری کور کې د هغې تپوس وکئ هر یو عمل باندې مخکې علم ضروری دی علم دی چې پې راغی نو بیا به هغه عمل کې علم دی پې نه راغلی ګورې هغه عمل بې قابل قبول نه دی خرونو نو درخواست مې دا دی چې هر سړی د خپل ګاونډ کې وګوري ما باندې د خپل ګاونډي څومره حق دی چې دا زکات زه دله ورکم ورویرسم او بل درخواست مې دا دی بیا مې هم که په دې ما سره د وخت علما نه مني یا بعضې ملګري په دې باندې شک شبهه لري خیر دی ادې خپله زمونږ د مذهب کتاب د هدایت دی وګوري د زکات قبلونکي دپاره کوم شرطونه دي موږ او تاسو ځان ته الحمدلله مسلمانان وایو د یو مذهب د یو امام مقلدین ځان ته وایو یو فقه ښکلی قانون مخې ته پروت دی نو موږ به وګورو چې زمونږ دا زکات ورکوونکې او چې چاته ورکوي اغوستونکې دا دواړه په دې خبره علم شته ما نه یو چا تپوس وکړل مولوي صاحب مالیان و یاره جي ستا په دې بچي چې څومره پیسې لګېږي زه به له زکات کې درکړم مال ما پارم ډک نه کو په دې وجه مې ډک نه کو چې دا کم په دې هسپتال کې پنډ دی کیدای شي زما نه بل ډېر غریب بیماري و چې هغه زما زوی ته لاړ هغه به څه کوي بس خدای زما بچی هم ټیک کړو الحمدلله لاک لاک شکرونه دي ښه ډېرې پیسې پې ولګېدې خو داسې چا پې ولګولې
چې الله رب العزت د مال او د اولاد سره د ستاسې حفاظت وکړي. نو ولې په زکات وغواړم؟ دا بیماری به الله اوږدولی هم شي. ګورئ دا به الله اوږدولی هم شي. نو تاسې ته هم چې زکات در باندې نه کېږي زکات پناه لې. ګورئ زما مقتدیان یې زما سره متعلق دی غیرتین خلق جوړ شي چې زکات در باندې نه کېږي دا خیرن دی دا خراب سیز دی دا د مال خیره دی می اخلی رونو او ورکړې جوړ شي. ته که خاوند د نصاب نه نو لږ داسې څه وکوې خدایه مام د زکات قابل که چې زم زکات ورکم او چې 10,000 در باندې زکات کېږي غیرتینو 12,000 ورکوي. خدای به کاله تا د 4,000 زکات ورکولو والا جوړ کړي انشاءالله. نو زکات به ورکو چاته؟ مستحقینو د زکات ته. مستحقینو د زکات ته چې 50 زکات نه کېږي هغه د زکات نه علي. مدرسه کې پټیل مدرسه کې په ماربلو په دې سیزونو باندې زکات په کار نه دی ځکه چې په دې چوکه باندې مونځ کېږي او په قالین باندې زکات نه دی په کار چې ته عام د کارپټ شته دی په هغې باندې هم دا ضرورت پوره کېږي. او که چا صدقه کې راوړل 10 فوټه اوچت دغه دی راوړي کارپټ دی راوړي څه خبره نه ده خو ضرورت پوره کېږي. نو ضرورت لپاره زکات مدرسې ته هم ورکولی شي نورو مدرسو ته. زمونږ فی الحال انشاء الله العزیز کار روان دی. الله دې روان او جاری ساتي. وړو دپاره الله دې یو انسان انتخاب کړی اوسه پورې دا وړه راوړي. الله دې سره د ستاسې ورته حلال مال ډېر تیر ور نصیب کړي. خدای دې په مال خوشحاله کړي. نو که اوس تاسې ته ووایم چې زمونږ لنګر کې زکات ضرورت دی نو زکات لنګر کې الحمدلله پوره دی. بس پرونه پورې چې زمونږ سودا راغلي پیسې خلاصې دي او بلې جمعې ته بیا الله لوی دی. که اوس ته ماته به دې جمعه باندې زکات راکې زین عالم او که علمه زیتی به کوم بس ځکه چې الله جل جلاله انسان ته عقل ورکړی. موږ په منبر درته بیان کوو نو انشاءالله د دې منبر نه به داسې خبره نه اوچتېږي چې هغه ضد د سنت راشي ضد د اسلام راشي. نه صله رحمي بیانو الله دې مال توفیق راکړي. تاسې ته هم دا وایم چې خپله ورکړې والا جوړ شئ اغوستلو والا مو جوړېږئ. خدای ته بره لاس ورکولو والا لاس خوښ دی اغوستلو والا لاس یې خوښ نه دی. او کوم سړی چې عادي د زکاتونو شي الله به قیامت کې د مخ نه نور وغورځوي بیا مخ کې نور نه نو ځان ولې بدرنګې ځان ښایسته که نه کېږي در باندې مالې دا څیزونه. دا مې ځکه درته وویل چې بیا به تاسې وایي چې مولانا صاحب مخکې جمعه باندې تم تخنېدلې ما 10 جمعې ځان برابر کو. یو جمعه مې ویل مال دې دارالحدیث د چانده راغونډو بیا مې ځان سره وویل چې یاره زه دې بلې جمعې ته به وکم په منبر ناسم چې بله جمعه راغلی چې منبر ته راغلی الله رانه خبره هیره کړې ده بیا مال دې بلې جمعې ته کوم. خپل ضمیر راته ویل چې تا سره ګاډی ولاړ دی نو ګاډی خرڅ که خو ځان له وړوکې ګاډی واله کنه. الحمدلله دا خو لا یو ګاډی دی زما د مدرسې نه زما بچي او مال ټول قربان شه. ګاډی څه ته وایي دا زه خدای سره سودا کوم عبدالله ابن عمر صاحب ته به انشاءالله اس ولاړي ما ناچیز ته خو به نبي علیه السلام دومره ووایي چې راځئ او سودا دې کړې وه بس اس نه غواړم شفقت به وکړي انشاءالله را باندې ځان ته به مې نږدې کړي انشاءالله. نو درخواست مې دا دی چې د هرې علاقې خلق د خپل ځان ته وګوري. کور مې ځان له جوړ کړو چې جومات کې پکې جوړ کړم جومات کې شمسینې برابرې کړم جومات کې د اوبو انتظام وکړم. نو الله رب العزت تاسو ته او موږ ته په دې خبرو د عمل توفیق را نصیب کړي. او د عبدالله ابن عمر صاحب کوم واقعه چې بیان شوه الله زموږ د زړونو نه دا زما د زړه نه تاسې خو به خیز خپل ځان درته ښیم ماله دعا وکړئ زما د زړه نه الله د مال مینه ختمه کړي دا د مال محبت مې الله د زړه نه ختم کړي. خدایه دا زړه خو تا را کړی د ذکر دپاره په دې کې ستا معرفت خوند کولو او هغه پاتې شو. نن خو صاحب موږ په لوح العب کې مبتلا یو. خدایه زما زړه الله کریمه خدای په خپله مینه منور کړي شوق سره امین وایه. یا لکه مال خو نه غواړم خدای بزرګان دا خو زه تاسې له څومره دعاګانې کوم نو تاسې ماته امین نشئ کولی په زړه یې راته وغواړئ خدایه زما زړه په خپله مینه منور کړي.
خدای زما زړه د آقا په محبت منور کړي. خدای زما د بچو، زما د ښځې، زما د لورګانو، زما د زامنو الله د هغوی د زړونو نه د مال محبت ختم کی. الله خپل مینه ورکی، الله د آقا مینه ورکی. خدای زما د مقتدیانو ته، زما د مسافرو، د حاضرینو ټولو ته الله خپل مینه ورکی. خدای دا خپل مینه راکم. مال دولت کې سکون نو، بلا سيزونه هم وکتل، ګاډي شهرتونه. زه خو د جلسو د زما لسم پوګونی ولا اوچته یم داسې زنده باد. نه نه ټول دروغ دي، زنده باد منده باد نشته، چل ول دی. هغه د شیطان سندره ده، دوکه ده. یا الله تمو زنده آباد کی. الله عمل نامه په خلاص راکړي، الله عمل نامه په خلاص راکړي. الله د قبر د عذاب نه مو وساتي. په زړه درنه نن دعا غواړم، خدای زما دا 11 میاشتې الله زما د مدرسې د وړو انتظام چا وکړو. الله خدای زه دکاندار ته نه یم ودرولې، ما 11 ورځې وړه راوړي، قسم دی سر را باندې وګرځولو. نن درنه زړه نه غواړم الله چا چې زمانه دا بوج د ټول کال اوچت کړی او ربا دواړه جهان یې ښایسته کړي. الله خدای په عاشقانو د مصطفی کې را پاسې، الله به بچوی خوشحاله کړي. الله د عثمان غني مال ورکړي. رب زه یو فقیر انسانم، الله ما سره دلته ورور نشته، وراره نشته. زه خو دې قوم کې داسې پروت یم چې دوی خو ماله د پلار نه ډېره مینه راکړې او د ورور نه. خدایا دوی پسې زما د خولې نه ښې خبرې وباسه، غیبت مو وباسه الله. ځکه دا قوم به مې قیامت کې راونیسي د ګریوان نه چې عبدالمتینه مونږ خو ته ډېر معزز ګڼلې، تا مونږ پسې غیبتونه کړي، نو ما معاف کوي، ما معاف کړي یې. ما پسې مو نه دی کړی او که کړی مې زر کرتې در نه قربان شه. ما معاف کړي، ما معاف کوي. زه کمزور یم، خطاکار یم. ما سره الله ډېر لوی احسان وکړو. یو خو دا درونو چې سکال مونږ ته الله کوم طالبان را کړي، داسې عجیب طالبانو، د پروس کالې درجې غټې درجې طالبانو. ما ویل تاسې لاړئ بیا به داسې طالبان چیرته. خدای پاک د هغوی په شان د ښکلي طالبان مونږ ته بخاري شریف ته راوستل. داسې فقیران دي، خدای دې د را روان کال ته ښایسته طالبان راولي، دینداره طالبان دې الله راولي. چا چې څه دعاګانو درخواست کړی، د چا مور بیماری، د چا کور کې نورې بیماریانې دي، دعا ورته وغواړئ. رب العالمین ټولو بیمارانو ته روغ صحت نصیب کړي. خدایا ټول دوستان د دې جامعې، دا قوم، دا مقتدیان، دا د لاس پوم خدمت کوونکي، دا پیسو راوړونکو والا، دا مشوره راکوونکي، دا چانده د تنخواه برابرونکي، دا د لنګر خرچه کوونکي، دا لوی تعمیر چې چا جوړ کړو، دې ټولو ته الله خپل دیدار ور نصیب کړي. خدای د دې ټولو دوستانو او سپین ږیرو او زمونږ کورونو کې زمونږ د میندو خویندو د مسافرو ګناهونه معاف کړي. خدای موږ منځګزار جوړ کړي. شوق سره وي آمین. خدای موږ منځګزار جوړ کړي، موږ تلاوت خوان جوړ کړي. الله موږ د پردو غیبتونو نه وساتي. الله کریمه زمونږ د ټولو پریشانۍ ختم کړي، بیمارانو ته روغ صحت ور نصیب کړي، قرضداران د قرضونو نه خلاص کړي. الله جامعه او ټول دینی مدارس آباد کړي. زمونږ د ټولو په آخر وخت کې دا کلمه نصیب کړي چې لا اله الا الله.